افغانستان اقتصادي پرمختګ ته پاملرنه. تېرو 3 لسیزو جګړو همدارنګه وچکالۍ او نورو طبیعي ناورینونو د افغانستان اقتصاد ډېر سخت زیانمن کړی دی. دغه هېواد د بل هر ځای په پرتله تر ټولو ټیټ د سړي سر ناخالصو کورنۍ محصولاتو په درلودلو سره د نړۍ تر ټولو زیات بېوزله له هېوادونو په ډله کې ځای نیسي. خو په دې وروستۍ لسیزه کې یو څه اندازه اقتصاد ښه شوی دی. حکومت باید د اقتصاد په پرمختګ کې اساسي کارونه ترسره کړي وای. ولې اقتصاد پوهانو ځینې عوامل په ګوته کړي چې له مخې بېوزله هېوادونه د پرمختګ لارې ته سوق کېدای شي. سوله او ثبات او امنیت نه دا چې یوازې د اقتصادي پرمختګ لپاره اړین توکی دی، بلکې د ژوند نورو برخو لپاره هم مهم دی. په یو هېواد کې سوله او ثبات ډېر ژر په هره برخه کې پرمختګ کولی شي. د اقتصادي پرمختګ لپاره ډېره مهمه ده کورني او بهرني پانګوال غواړي په یو هېواد کې پانګونه وکړي او د هغوی پانګه یا د هغوی خپله تضمین نه شي، نو کوي چې پانګونه وکړي. ډېری پانګوال یوازې د خپلې پانګې ساتلو په اړه فکر کوي، هغوی دا وړاندوینه کوي که زیاته پانګونه وکړم او په هېواد کې ګډوډي رامنځته شي زما ټوله پانګه به له منځه ولاړه شي او تر ګټې به زیات زیان ووینم. که په یو هېواد کې امنیت وي نو پانګوال دې ته زړه ښه کوي چې دلته پانګونه وکړي. ډېره پانګونه دې ته لاره برابروي چې اقتصاد د پرمختګ خواته ولاړ شي او یا هم د همدې هېواد اقتصاد پر وده ولاړ شي. اوس زموږ ډېری افغاني پانګوال په نور هېوادونو په ځانګړې توګه په متحده اماراتو او نور ګاونډي هېوادونو کې ډېره پانګونه کړې ده. په دې وروستیو کې د ګاونډي هېوادونو په پرتله په اماراتو کې د افغاني پانګوال پانګونه زیاته شوې ده. یو لامل یې هم کېدای شي په اماراتو کې دوی پانګه خوندي ده او هلته سوله او ثبات شته. د مسلکي کدرونو یا بشري ځواک کمښت د پانګې ترڅنګ کاري ځواک هم د تولید د مهمو عواملو څخه دی. هر ډول کاري ځواک د اقتصادي پرمختګ سره مرسته نشي کولی. دې لپاره چې اقتصادي پرمختګ مو چټک کړی وي باید مسلکي او په کار پوه بشري ځواک ولرو. کولی شو د څو لارو څخه خپل کاري ځواک غښتلی کړو. وګړو ته د باکیفیته صحي چوپړونه او د خوراکي پروګرامونو برابرول د یوې ټولنې کاري ځواک پیاوړی کوي چې په پایله کې د وګړو مولدیت عواید هم زیاتېږي. بل اړخه په بشري سرچینو د پانګونې مهم ډول وګړو ته د رسمي زده کړو برابرول، کې د کاري ځواک روزنه، د سواد زده کړه او کارګرو ته ځانګړې او تخصصي زده کړه. مخ پر ودې هېوادونه د خپلو وګړو په زده کړو او تعلیم ډېر مصرف کوي، ځکه په کار پوه او زده کړې وګړي د کارونو د ښه او اغېزمن پرمخ بیولو له امله د اقتصادي پرمختګ لامل کېږي. دا چې پولي یا مالي پانګه د ډېرې ګټې د لاسته راوړلو په موخه په کار اچول کېږي. کټ مټ بشري پانګونه هم د یو هېواد د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټوره ثابتېدای شي او د چارو د مؤثریت او اغېزمنتوب لامل کېږي. د انرژي نشتوالی انرژي د اقتصادي پرمختګ لپاره مهم او بنسټیز فکټور ګڼل کېږي. د هر پرمختیایي فعالیت لپاره انرژي یو بنسټیز فکټور دی. د هېواد اقتصادي پرمختګ کچه د هغه هېواد د انرژي له تولید، لګښت او صادراتو څخه اندازه کېږي. د انرژي تولید هم طبیعي سرچینو، عصري ټکنالوژي او بشري ځواک ته اړتیا لري. هغه هېوادونه چې له سیاسي ثبات څخه برخمن وي کولی شي د قانونو د راوستلو لپاره عصري ټکنالوژي وکاروي او د ټکنالوژي د کارونې لپاره مسلکي خلک وروزي، ځکه چې هیڅ یو کار نن سبا بې له برېښنا سرته نه رسېږي. افغانستان بهانده سیندونه لري چې نور ګاونډي هېوادونو ته بهیږي. که چیرې دغه سیندونه مهار شي، لوی او واړه بندونه پرې جوړ شي، هم به کرنه پر مخ لاړه شي او هم به له برېښنا څخه په صنعت او نور اقتصادي چارو کې کار واخیستلی شي، ځکه چې د برېښنا تولید د نننۍ پرمختیا او پراختیا غوره او بنسټیز عامل دی. د برېښنا له انرژۍ څخه نه یوازې دا چې په صنعت او اقتصادي پرمختګ کې ګټه اخیستل کېږي، بلکې د ټولنې د ژوندانه په هوساینه کې هم ترې کار اخیستل کېږي. که موږ د دې پر ځای چې له ازبکستان یا هم تاجکستان څخه برېښنا راوارد کړو پر خپلو اوبو چې نورو ګاونډي هېوادونو ته بهیږي، کوچني او لوی برېښنا بندونه جوړ کړي. له یوې خوا به د زراعتي ځمکو ترې هم ګټه اخیستې وه او له بلې خوا به په صنعت کې هم ترې ګټه اخیستل شوې وای. د هېواد اقتصادي پرمختګ په صنعت او زراعت کېدای شي چې د برېښنا په نه شتون کې ځینې پانګوال دې ته زړه نه ښه کوي چې په هېواد کې پانګونه وکړي او یا لوی او وړې فابریکې جوړې کړي، ځکه د فابریکو او تولیداتو لپاره برېښنا ته اړتیا ده. که د فابریکو خاوندان له جنراتوري برېښنا څخه ګټه واخلي نو تولیدات ورته په ډېره لوړه بیه تمامیږي چې همدا تولیدات بیا له ګاونډي هېوادونو څخه په ارزانه بیه راواردېږي. زراعت ته وده ورکول په ټولیزه توګه که د یو هېواد اقتصاد ته غور وکړو نو څرګندېږي چې د یو هېواد اقتصادي سیستم په صنعت او زراعت تکیه لري، چې د زراعتي سکتور نه خام مواد د صنعت لپاره عموما چمتو کېږي او بیا د تولید لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي. د دې لپاره چې د صنعت سکتور په سمه توګه پرمختګ وکړي نو زراعتي اصلاحات ډېر ضروري دي. په دې معنا چې د زراعت د سکتور تولیدات باید تر زیاته حده ډېر
ډیر کړای شي ترڅو د صنعتي سکتور ټولو غوښتنو ته په صحیح توګه ځواب ووایي. کرنیزو تولیداتو د لا ډیرښت په خاطر چې کله د کرنې په سیستم کې اصلاحات راشي، یعنې ښه تخمونه، ښې کیمیاوي کوډونه، تراکټورونه او نور اړونده ماشینونه اعظمي ګټه واخیستل شي. عامل د کرنیز زرغون یا شین انقلاب نوم ورکولی شو. د کرنې په وده کې دولت باید بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه، تراکټورونه، زراعتي ماشینالات او نورو برخو کې ډیره پاملرنه کړې وای. که بزګر ته د پورونو زمینه برابره شوې وای، د زراعتي دواو په برخه کې ورسره مرسته شوې وای، نهرونو په برخه کې او داسې نور اسانتیاوې ورته برابره شوې وای، نو زموږ زراعت به ډیر چټک پرمختګ کړی وای. که څه هم د تیر په پرتله په دې برخه کې څه ناڅه کار روان دی، خو لا هم ډیره فاصله پاتې ده چې هیواد خوراکي او زراعتي توکو له پلوه خودکفا شي. د الله فضل سره په ټول هیواد کې ښې ځمکې له زرغون انقلاب د تګلارې په عملي کولو سره کولی شو نه یوازې د زراعتي محصولاتو له نګاه د نورو هیوادو د محتاجۍ نه خلاص شو، بلکې کولی شو چې هغه اضافي محصولات صادر هم کړو. اقتصادي پلان جوړول، ټولنیزه شتمنۍ او پانګه. د مخ پر ودې هیوادونو چارواکي باید د ټولنیزو او عامه شتمنۍ لکه سړکونو، برېښنا کوټونو، اوبو لګولو او نور زیربناو پروژو عملي کولو ته لومړیتوب ورکړي، ځکه نوموړي ټول شیان ټولنیزه پانګه ده او پرته داسې بنسټیزه شتمنۍ د یوې ټولنې اقتصادي پرمختګ ناشونی دی. د نوموړو پروژو پلي کول ځکه حکومتونو ته ورترغاړې ده چې پلي کول د خصوصي سکتور له وسه وتلی کار. دا ډول پروژې د حجم له پلوه ډېرې سترې دي او همدارنګه خصوصي سکتور یې په پلي کولو کې ځان لپاره کومه ګټه هم نه ویني. که چیرته دولتونه د بنسټیزو پروژو د عملي کولو په وسیله اقتصادي زیربنا ونه رغوي، نو وروسته پاتې هیوادونه هیڅکله پرمختیایي بهیر ته داخلېدی نه شي. مخ پر ودې هیوادونو کې سوداګریز توکي له یو سیمې څخه بل سیمې ته لیږدول کیږي، نو پخو سړکونو د نشتون له امله یا خو په لاره کې ضایع کیږي او یا هم په خپل وخت ټاکلي ځای ته نه رسیږي او په کیفیت کې ټیټوالی راځي. د پاخه سړکونو د نشتون له امله د توکو ترانسپورټي لګښتونه لوړ او په پایله کې د اجناسو قیمتونه هم لوړیږي. طبیعي منابع ملي عاید تر ډیر اغیز لاندې راولي. دا په دې معنی چې هغه هیوادونه چې د مختلفو طبیعي منابعو لکه نفت، ګاز، طلا، سپین زر، یورانیم او نور درلودونکي دي، ملي عاید یې هم لوړ دی، لکه د منځني ختیځ هیوادونه، روسیه، جنوبي افریقا او نور. خو برعکس هغه هیوادونه چې په کافي اندازه طبیعي منابع نه لري، د ملي عاید اندازه یې هم ټیټه وي، لکه ډیر افریقایي او اسیایي هیوادونه. دلته یوازې د طبیعي منابعو شتون هم نه دی مهم، بلکې د دې منابعو څخه ګټه اخیستل ډیر مهم دی. د ساري په توګه زموږ ګران هیواد افغانستان چې په کافي اندازه طبیعي منابع لري، چې د ځینو څېړنو له مخې ټولیز ارزښت تر 3 ټریلیون ډالر هم زیات ښودل شوی دی، خو تر اوسه ترېنه په سمه توګه ګټه نه ده پورته کړې، نو له دې امله یې ملي عاید هم ډیر ټیټ دی. که زموږ کانونه او ځنګلونه او نور په قانوني بڼه استخراج شي او د یو منظم پلان له مخې پرې کار وشي، زموږ ملي عاید به ډیر لوړ شي. د دومره طبیعي زیرمو په شتون کې بیا هم زموږ مظلوم ولس په فقر او غریبۍ کې ژوند تیروي. په دې وروستیو کې زموږ پر ملي طبیعي زیرمو چور او تالان ګډ او ډیر په بې رحمانه او نامسلکي ډول استخراجېږي. که زموږ ځنګلونو ته وګورو، هغه هم داسې وهل کېږي او په ناقانونه توګه بیا نور هیوادونه او یا هم همدلته مصرفېږي چې دولت ته هیڅ ګټه نه رسېږي. د ځینو زورواکو او قاچاقبرو لخوا وړل کېږي. دولت دې برخې ته پوره پاملرنه وکړي یا په منظم او مسلکي توګه خپل کانونه استخراج او له ځنګلونو څخه سمه ګټه واخلي. دوستانو، که چیرته زمونږ چینل په لومړي ځل تاسو وینئ، نو زمونږ چینل در سره لایک، سبسکرایب کړئ ترڅو نورو ویډیوګانو تاسو ته په وار سره ورسیږي.